Afghanistan, one of the most isolated افغانستان barren یو landscapes پاشلی on او Earth. شن هیواد دی. And for three of the greatest powers په the نړۍ world کې has د ever خپل وخت seen, د دریو سترو an ابر ځواکونو unlikely هدف target, او د نه خپلېدونکي an جنګ میدان enduring ګرځېدلی دی. obsession, and an unwinnable war. In the 21st century, په 21مه پیړۍ کې د امریکا په رهبرۍ ائتلاف یرغل ورباندې وکړ چې تر اوسه هلته ښخ دی. په 19مه پیړۍ کې د برتانیا امپراتوري و چې افغانستان یې اشغال کړی و چې نهایت شرمونکی شکست یې وخوړ، او په 20مه پیړۍ کې شوروي اتحاد چې پر نیمایي نړۍ راج چلېده فیصله وکړه ترڅو افغانستان یې اشغال کړي، ترڅو پراخېدونکی افغان بغاوت مهار کړي، خپل جاسوسان واکمنان کړي، افغان فوز تربیه کړي او بیا بیرته ووځي. and leave. They thought it would take دوی 12 فکر کوي چې دا هر څه به فقط 12 میاشتې وخت واخلي. 9 کاله وروسته له هغه چې له 1 میلیون ډیر افغانان قتل سوه، شورویانو تر شا یوازې شرم او شکست کتلی سوای. was humiliation. Like the British لکه انګریزان په 19مه پیړۍ کې او لکه د امریکا په رهبرۍ دا ائتلاف نن، روسانو ځانونه د یوه سرسخت مقاومت په تلکه بند ومیندل. سر اسلام فرض از بکن تا که زنده هستی شما جهاد کنید ما میکنیم. if you were going to که ته نن امریکایي او برتانوي ځواکونو ته پیغام ورکول وغواړې نو څه پیغام به ورکړې؟ Быстрее вернуться живыми, здоровыми домой. after the British د برتانیا له ترخې تجربې وروسته افغانستان د امپراتور قبرستان بلل کېدی. of empires. So why did ښه نو ولې دغو دوو سترو ځواکونو په 19مه او 20مه پیړۍ کې افغانستان اشغال کړ او دا دی بیا یې د فاجعاتو مرکز ګرځولی؟ of tragedy? For many in the West, د غربیانو لپاره افغانستان د جنگ مترادف نوم دی. داسې کنده چیرته چې عسکر مرګونو ته ورځي، داسې ځای چې غرب ته تر ټولو ستر خطر ګڼل کیږي، to the security of the West, that over 100 داسې ځای چې له یوه لک ډیر عسکر اوس هلته میشت دي، داسې جګړه چې مصارف یې له ټریلیونونو ډالرو اوړي. a year. It's a million miles. زما د خاپوړو له هیواد میلیونونه مایله لیري. هغه وخت چې په لومړي ځل مې افغانستان عقل ته داخل سو، دا ځای خورا پر امن و. دا ځای استالف یو مشهور د سیاحت مرکز و. زما مور دلته په کال 1960 کې راغلی وه، زما خور په 1980 کلونو کې، او کله چې زه وخت ناوخت دلته د ښار په منځ کې له خلکو سره مخامخ کېږم، زه ځانګړی شین رنګه سیرامیک وینم چې دوی اخیستی دی. د سیاحانو لپاره دا ځای نهایت امن ځای و. All the people دوی دلته د افغانانو مهربان مخونه لیدل. هر څوک چې دلته دوی ته راغلي هغوی داسې احساسول لکه د خوښیو یوې میلې ته چې راغلي وي چې اوس هیره سوې ده. شنګریلا داسې ځای چې فقط آرام کولو ته ورتللی سوای. له منشیاتو لوګي پورته کړه او یو څو د وړیو جوړ جاکټونه واخله. خو پر امن افغانستان یوازې یوه سیاحتګاه نه وه. په بوسټن کې زه دلته شخصیت او تاریخ په چا چې افغانستان ته په 1980 کلونو کې ډیر سفرونه کړي دي د پروفیسر ټام برفیلډ خواته راغلی یم. افغانستان هغه وخت یو بشپړ امن هیواد و چیرته چې ما د یو بهرني په صفت هر ځای چې غوښتی وای غیر مسلح تللی وای هیڅ ستونزه نه و او ما هیڅ مسلح کس نه لید. اوس هغه وخت خلک طلایي دور بولي. هغه وخت امن و چیرته چې خلکو تجارت کوو. له 1929 تر 1978 پورې افغانستان د امن 50 کاله درلودل. د 20مې پیړۍ زیاتره اروپایي هیوادونه داسې امن نه و، خو افغانستان په بشپړ ډول امن. خدای د ټول انسانیت د ماشومانو لپاره خپله مینه څرګندوي. د افغانستان د دغو ماشومانو ژوند دی خوشحال ژوند دی. But while it was a peaceful place, it was not. په داسې وخت کې چې دا یو امن ځای و خو متحد نه و، ځکه له ښارونو بهر افغانستان د 100,000 سترو او وړو خو ګوشه او شونډو سوو کلیو نوم و، چیرته چې د هر کلي ملک باچا و. Is almost a king.
That was the case when د افغانستان حال دا و چې برتانویانو په 19مه پیړۍ کې پرې یرغل وکړ او هغه وخت چې سیاحان ورته راتلل هم یې د غسې حالت و او کله چې زه په 2001 کې افغانستان ته راغلم کټ مټ همدا شی و. one. These self-contained communities دا پر ځان متکی ټولنې بهر نړۍ ته د جدي خطرې په توګه وګڼلې. But by the 1960s, foreign governments were beginning to take a very threatening لکن په 1960 کې بهرنیو حکومتونو پیل وکړ ترڅو په افغانستان کې خطره دلچسپي وشي ځکه د دې ځلې بیا یاد نقطه امپراتورو د ستراتیژیکو اهدافو منځ کې ومیندل. د سړې جګړې پر وخت مرکزی نقطه چې دوه ستر طاقتونه یې بیلول افغانستان محاصره و. شمال ته شوروي اتحاد او شرق او غرب ته د امریکا متحدین ایران او پاکستان. هغه وخت چې امریکایان د روسانو جنوب خواته د ګرمو اوبو او تیلو د ترلاسه کولو په حرکت پریشانو شورویانو بیا ډار درلود چې امریکایان د جنوب په سرحدونو کې ناارامي رامنځته کوي. نو په دې توګه دواړو قوتونو هڅه کول ترڅو افغانستان له خپل نفوذ لاندې راولي. په بلیونونو ډالر او روبلونه پانګونه وسوه. sending in billions of rubles and dollars of economic support. د دې واورین شهر مسکو څخه د باندې دلته د یو داسې چالیدو ته راغلو چې اکثر وخت افغانستان کې تیر کړی دی. نوموړی په 1960 کلونو کې د اقتصادي پانګونې د همغږۍ د برخې همکار و. د روسیې د اقتصادي چارو سلاکار ویلیری 66-й год, когда мы приехали. په 1960 کې کله چې زه کابل ته راورسېدلم ډېر لسګونه زره خلکو وختي لا د افغان او شوروي اتحاد د همکارۍ په برخه کې کار کوو او لومړی پروژه چې پلې سوه د کابل د ډوډۍ کارخانه وه. Кабульский хлебокомбинат. Когда специалисты туда... کله چې متخصصین هلته راغله هلته یوازې ځمکه وه چې له ډبرو ډکه وه. Угодья или земля. Подвести туда... اوبه به د ابکارۍ لپاره راوستل کېدی او بیا که ممکنه وای یو څه به کېدی خو موږ په آخر کې د 2 ولایتونو ځمکې خړوبې کړې. Построено 2 государственные фермы. Это колоссальное хозяйство. دا نو هغه لوی تجارت و. د هرې پروژې لپاره موږ افغانستان ته قرض ورکاوه او دا قرضونه به مو د خورا ښو شرایطو له مخې ورکول. په کال کې فقط 2% سود. د داسې پروژو په توګه افغانستان د شوروي اتحاد په نړۍ کې څلورم د ډیرو مرستو اخیستونکو هیواد و. خو په عین حال کې په جنوبي برخه کې امریکایانو هم ډیمونه او کورونه جوړول. The United States was also constructing dams and housing. Two دوه superpowers ستر طاقتونه چې په دې کوچني هیواد کې پر نفوذ سره جنجال دی او بېشکه دا چاره یې د نړۍ په هر ځای کې راپیل کړې وه ځکه سړه جګړه له برلین څخه کوریا ته غځېدلې وه له لاتینې امریکا ان د چین او هندوستان تر سرحدونو پورې. کمونیزم مذاهب ردوي افراد کمزوري کوي او داسې ځواک ته یې ایل کوي چې دولت پرې تغذیه کیږي. تنکي ځوانان اخلي او دغه ماشین ته یې قالب کوي. هلته د رښتیا لټون نشته. as communism and څنګه چې کمونیزم او کپیټالیزم سره سر په سر سوې بهرنۍ مرستې افغانستان ته د داسې ځایونو د تصنیع لپاره راتوی سوې. د کابل پوهنتون دلته زیاتره روشن فکر افغانان چې د نویو فکرونو وږي وو افغانستان کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره نهایت عجله کې وو. بعضو پر کمونیزم تمرکز وکړ بعضو بیا د اسلام د دین پالنه پیل کړه. داسې نظریې چې د امریکایانو او شورویانو دواړه نظریات یې ردول. the Soviet Union and the United States. دا وخت نو کابل پوهنتون د افغاني بنسټپالو په ځاله بدل سوی وو. In the 1970s, په 1980 کلونو کې دا آرامه باغچه او د بهرنیو په مرستو جوړ دا عمارتونه دلته په کابل پوهنتون کې افراطیانو په واک کې اخیستې وي. ماویستو او لینیستو محصلینو دلته په کوڅو کې مظاهرې کولې. هلته پروفیسورانو چې د مصري مسلمانانو لخوا تمویلېدل کلاشینکوفونه درسول. اسلام پال او کمونستان په مسابقه کې وو ترڅو د لرغوني افغانستان محکمو ارزښتونو ته لغته ورکړي او ځان ته پکښې نوی جنت جوړ کړي. او دا کمونستانو چې اول هدف ته ورسېدل هغوی په فوز کې نفوذ وکړ او په 1988 کال اپریل میاشت کې د هیواد واک په لاس کې واخیست. communism was a foreign idea.
But it was Afghan. کمونیزم یوه بهرنۍ نظریه وه خو دا نظریه خپل افغانانو پر ځان پلې کړه بل هیڅ کوم خارجي قوت نه د پرې تپلې دوی باور درلود چې دا ایډیالوژي به یې هیواد بدل کړي او کله چې د کمونیستانو مشر نور محمد ترکی واک ته ورسید هغه نهایت حیران کوونکي عزایم د منشور په ډول اعلان کړه الحادي تعلیم د ښځو د مساوات او هغه په ډیر جهل او تکبر وړاندوینه وکړه چې په کال دننه کې به مساجد تش کړي په کابل کې زه دلته د حمید الله طرزي لیدنې ته راغلم چا چې په دغه لومړی افغان کمونیستي کابینه کې د وزیر دنده درلودل او ما له هغه څخه د فوق العاده اصلاحاتو د پلي کولو د حکمت او په دې برخه کې د سرعت په اړه پوښتنه وکړه په هغه وخت کې ښځې ازادې کړې شوې دوی کولی سوای چې تلویزیون ته ولاړې سي دوی بهر تلای سوای نو په دې توګه هغه وخت په عمومي توګه د ښځو لپاره یو بدلون و بلې هو تعلیم به ډېر یادېدی سواد به ورکول کېدی شنو بیا خلکو ولې مقاومت کوو وجه څه وه لکه وړاندې مې چې وویل خلکو مقاومت کوو ځکه چې ګوره د دوی مشکل دا و چې هغوی ملحدان و دوی لمونځونه نه کول ته پوهېږي اسلام ته احترام نه درلود دوی ډېره سختي پیل کړه پر ملایانو ډېر تیز ورغلل دوی د ملایانو ډېر سخت ضد وه هر څه لاندې لاندې او لاندې روان وه When people tried to resist the کله چې اولس د انقلاب ضد د مقاومت هڅه وکړه افغاني کمونیستانو په تروریستي او وحشي دود عکس العمل وښود او په وحشانه توګه یې د خپلو اصلاحاتو پلي کول پیل کړه او هیڅ څه به د پلچرخي زندان په کچه د دوی وحشت جوت نه کړي It almost feels دلته اوس هم یو دهشت خپور دی زه په کابل کې یو انډیوال لرم چې د کورنۍ 1 تنه غړي د دې ودانۍ په انګړ کې ور اعدام کړي دي the few months after د افغاني کمونیستانو د واکمن کېدو څو میاشتې وروسته 12,000 افغانیان زندانیان سول د کابل په زندانونو کې واچول سوه او بیا وروسته قتل سوه and this contained at one time او په دقیق ډول دلته 15,000 په شمار بندیان ځایدل او اکثر سیاسي زندانیانو this brutal rigid د دې ظالم سخت کانګریټي زندان او د یوه کلیوال افغانستان د خټینو کورونو بانډو د چا په منځ کې چې بعضې عصري وحشي فوجیانو نشست کړی دی ډېر توپیر و some great modern horror is the brutal دا د یوه وحشي عصري افغاني دولت راتګ دی چې په ټول هیواد د یوې نظریې د تپلو هڅه کوي by 1970 په 1909 کې افغاني کمونیستانو له پراخېدونکي نا آرامۍ سره مخامخ سوه خصوصا د هیواد په ډېره محافظه کارو مذهبي سیمو کې چې له کابله د باندې وې د پلویانو پر ظلمونو سربیره د دوی له لاسه سیمې هم وتلې بالاخره افغان ولسمشر نور محمد ترکی مسکو ته چې د دوی دوست او اتحادي وو ورپه حواسو ترڅو د شوروي اتحاد رهبر برژنیف پر افغانستان یرغل او هیواد ته د فوزونو د رالېږلو لپاره آماده ترڅو بغاوتونه وځپي او کمونیستي انقلاب وژغوري خو نتیجه د امیدونو بالکل عکس وه تا به فکر کاوه چې په 1980 کې په افغانستان کې انقلاب د شوروي اتحاد لپاره خاصه موقع وه ناګهانه په 1980 کلونو کې بل کمونیست هیواد را څرګند سو سړه جګړه داسې ښکارېدل ګوا د دوی په ګټه ده خو در حقیقت په دې اړوند په کرملین کې عکس العمل ډیر د خوښۍ نه و بلکې بالعکس اندېښنې وزېږولې چې افغانستان ځان په څه کې راښکېل کړی و او دا چې دا به شورویانو ته څه په نتیجه کې ولري او د پارلمان تاریخي مواد چې وروسته بیا افشا سوه تاییدوي چې روسان څه ډول اندېښمن او فکرمند وه په مکرر ډول افشا سوي کاغذات څرګندوي چې د باندنیو چارو وزیر د استخباراتو وزیر او د دفاع وزیر یې ویل the defense minister saying چې که شورویان په قضیه کې شامل سوه لومړی به مسلمانان خفه سي او افغان حکومت به په ګوډاګۍ بدل سي او دا چې په نړۍ کې به د شورویانو حیثیت هم زیانمن سي the Soviet Union's reputation around the world and yet او تر دې دمه په دې اخر کې سره له دې دومره اندېښنو برژنیف بیا هم د اشغال لاره انتخاب کړه یوازینی کس چې د افغانستان شوروي اړیکه یې څارلې روډریک بریټفیټ و هغه وروسته په ماسکو کې د برتانیا سفیر و نازکه پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ترکي ولسمشر هغه کس چې د برژنیف نسبتا خوښ و چې د خپل دویم لاسي ملګري له لوري قتل سو امین او برژنیف دا موضوع خورا شخصي وګڼل
هغه وعده کړې وه چې د دغه کس ساتنه به کوي په داسې حال کې چې هغه په دا بل ورځ مړ و. امین له کنټرول وتلی و. امین فقط خلک نابودول. ما ته مې مشاورین راغلل، په دې اړوند یې راته وویل چې دوی د شپې راټولیږي، خلک راوټولوي بغیر د قاضي او محکمې، هغوی وژني او د وطن کندې پرې ډکوي. Заравнивают бульдозерами. او فیصله بالکل په آخري دقیقه کې وسوه. یوه لویه پیښه وسوه چې CIA اټکل هم نه کوو. دوی به څه ډول اټکل کړی وای چې خپله یې روسانو د کولو فیصله نه وه کړې. کرسمس ایو 1909 شوروي ځواکونو د افغانستان د ولسمشر پر شاهي کلا برید وکړ. په باغچه ورګډ سوه، په کړکیو ور واوښتل، د ولسمشر محافظین یې ووژل او د ولسمشر په ویشتلو جګړه ختمه سوه. 80,000 شوروي ځواکونه په پسې وو چې له سرحده راتېر سوه او نړۍ بیرېدلي ورته وکتل. This is a callous violation. دا یو د نړیوالو قوانینو یو بربند نقض دی. دا د یوه زورالحادي ځواک د یو مستقل اسلامي ملت د تحقیر عمدي هڅه ده. Independent Islamic people. ولې شوروي اتحاد بالاخره فیصله وکړه چې فوزیان ولیږي؟ جواب یې دا دی چې هیڅ امپراتور نه غواړي کمزوري ښکاره شي. دا یو وړوکی کمونیست دولت و، د دوی ګاونډي متحد، او دوی هیڅکله افغانستان نه پرېښود چې ونړېږي. یو څه خو باید سوي وای. Had to be done. موږ ټول امپراتورو متوجه مشکل معمولی ګڼلی وو. موږ د 19مې پیړۍ په آخر کې خورا دهشت زده وو. د برطانوي امپریالیستۍ پر لوړه څوکه چې یو څوک جرمنیان یا نور څوک به هر څه بیرته له موږ څخه واخلي، او زما په فکر د پالیسۍ جوړولو هغه اثر به امپراتورو کې د امپراتورۍ په کچه نو په دې ډول ته یو خطره ویني. او ته به دا فکر کوې چې ښه که مو اوس ورسره معلومه نه کړه دا به پر شا راسي او پر ملا به مو غاښ راجګ کړي. خو د هر معقول او محتاط سیاستمدار لپاره هلته یو شوروي عسکر و چې پر بریا یې باور ور یقیني کاوه. په تیره بیا پیشتاز د شورویانو پراشوټیان یا آسماني بیرټس چې د شوروي نظامي قواو مغز بلل کیږي. د دغو پوځیانو په منځ کې په لسهاوو داسې خلک شته چې په هغه اشغال کې ونډوال وو. دا د آسماني بیرټو 25مه سالګره ده او تقریبا هر کس به یې یا فوزي وو یا به یې ورسره تړاو وي. ښاغلو او اغلو، زموږ د سالګرۍ د لمانځنې د کانسرټ دریځ ته ښه راغلاست. دا د پیراشوټانو باند بلو بیرټ باند دی. голубого цвета, со стальным просветом огонек в глазах. Погоду, непогоду, хоть огонь, хоть воду, крепкую породу узнают война. ډېری امریکایي او برطانوي عسکر نن او دغو فوزیانو ګمان کاوه چې دوی د سترو عملیاتو برخوال دي ترڅو افغانستان عصري کړي او شي لور ته یې سوق کړي. Для нас, когда мы приехали из Советского Союза, Афганистан... زموږ لپاره کله چې موږ له شوروي اتحاد راغلو، افغانستان داسې د خیالي کیسو هیواد په څیر و. ځکه موږ فکر کوو چې موږ په بشپړ بدل عصر کې اوسو. افغانستان په منځني عصر کې پاتې شوی و. یو خیالي کیسه د الادین او د هغه د جادویي څراغ اړوند خورا مشهوره ده. یوه اصلي شرقي خیال بل یې هو، کله چې افغانستان ته راسي د خیالي کیسه به د رښتیا احساس کړي. Страна контрастов. د اشغالونکو عسکرو ته ویل سوي وو ترڅو له نوي افغاني کمونیستي دولت سره مرسته وکړي او دا چې دا مداخله به کال کې ختمه سي. خو دوی په بشپړ ډول د افغانانو عکس العمل ته په خورا کمه سترګه کتلي وو. افغانانو د دغو خارجانو پر ضد قیام وکړ، کټ مټ لکه هغوی چې په 19مه پیړۍ کې د انګریزیانو پر ضد ولاړ وه. د قوم پرستانو پکښې ډېر کم لاس و، خو لومړی او مؤثره چیغه اسلام پالو راپیل کړ. روسانو دا ورته سخته اسانه کړه ځکه شوروي اتحاد یو ملحد اتحاد اعلان شوی و. نو په دې ډول هغوی ملحدان و. موږ اصلا د الحادیات مکتب لرو او دا ډېر اسانه دی. نو په دې موږ د دغه ملحدو کمونیستانو پر ضد جګړه کوو. دې خبرې دا جګړه د جهاد په چوکاټ کې راوستل.
کله چې افغانان د خپل جنگ لامل له روسانو سره تشریح کوي دوی اکثر د دین په اړه خبره کوي. دلته زه د 6 تنو مجاهدینو یوې ډلې ته راغلی یم له یوه غریب څخه چې له کابل څخه 9 میله لرې دی. ټول تقریبا د هغه ګروپ پاتې شوني دي چې یو وخت 50 کسیز وو چې اکثر د روسانو سره په جګړه کې قتل شوي دي. راځئ له دوی واورو چې دوی د روسانو سره له جګړې کومه قصه کوي. ای که اشغال وطن ما روزا بالای وطن ما مثلا بالای ننگ ناموز وطن ما تعرض کردن و خاک ما را اشغال کردن دیگه امو آرمانهای دینی و عقیدوی ما را زیر پا گذاشتن به می خاطر ما جهاد آغاز کردیم. ما وینا را میتونستیم 2 روز 3 روز به زیر علف و یعنی چیزایی که مثلا دیگه میتونستیم پرده خدا بکنیم پرده شکم خدا و بتونیم در مقابل روز بگیم جهاد کنیم حوصله میکنیم. ډیریو په شوروي سر ښار کې د افغانستان د اشغال په اړوند غوغا جوړه کړه. ډیریو خپل په پارلمان کې افغانستان یو دام ګاڼه. آیا دا حالت د پراخېدونکي بغاوت له کبله رامنځته سو؟ په مسکو کې زه دلته د وطن سره لیدو ته راغلی یم. هغه کس چې د شوروي لښکرو په لومړي صف کې وو د روس له نهایتو مزینو او ستایل سوو فوزونو له جملې وو. جنرال روسلین اوشیف Конечно, мы вот войск, я د считаю, نظامي قوي انتخاب یوه تېروتنه وه. موږ وختي په افغانستان کې ډیر سیاسي او اقتصادي نفوذ درلود. сильно влияли на Афганистан и экономически, и политически, и там действия такой د نظامي قواو دا وخیم وزن بیخي غیر ضروري وو. тонкие действия на уровне там определенных служб. د لږو ځانګړو ځواکونو مؤثر استعمال یې پر معقول وو او باید په سیاسي برخه کې ډیر کار سوی وای. Поэтому мы тем более мы موږ ولې ډېرې تېروتنې وکړې؟ ځکه مصلحي قواوې قوت دی. есть сила, она разрушает дома. هغوی کورونه ویجاړوي. دوی متاسفانه بدبخته خلک وژني. په بمونو او ماینونو مردکیو او هوانونو بشپړ امن خوښونکي خلک قتل کیږي او دا همیشه جدي عکس العمل تر شا لري. реакцию ответную с определенной стороны. زموږ د حاکمیت لپاره شته همدردي کوي. د پنشیر د ښکلي درې باندې د دغو حملو په ترڅ کې شوروي ځواکونو د 400 الوتکو او هلیکاپټرو په وسیله برید وکړ. هغوی ځمکه په بمونو فرش کړه او 14,000 پولي عسکرو یرغل پرې راپیل کړ. خو مجاهدین په ساده توګه ورک سوه او کله چې دوی ولاړل مجاهدین بیرته راغلل. داخل پنشیر مکمل روس بود. تانک و همه امکان چیز نظامیش جا به جا بود. میپالید مجاهدینه دیگه. مردم کشت، خر، گاو، مال، حیوان همه چیز از بین برد دیگه. خانه رو در داده می آمده میدود. خانه رو در داده می آمد تا با ما آخرین و قرارگاهمون. و اول که شما غرض نداره تا که قمانده نشه، چون فشار زیاد است. هر که روس میبینه در 2 متری دونه میای خود پت کنه. 2 نفر رفیق هستیم یا 4 نفر رفیق هستیم، پت میکنیم یک جای خود که این را اگه اسیر که این نفهمه جای ما در کجا بود. او همون روزی که اسیر گرفته ما گفته او افغانستان ما در دل ما که الباز بخوره میخوار بود گلون ما بنمون. این تو باید نمیگه او که به گوش ما گفت سر دشمن قوی بودیم. خدا کمک ما بود. سر اسلام فرزند فکر یعنی می خاطره ماست که در گوش ما گفتن تا که زنده هستی شما جهاد کنید. ما میکنیم. د مجاهدینو مقاومت په خورا تدریجي ځواکمنېدی. د دې لپاره چې هغوی نوی متحد درلود، یو بعیدترین دوست. ځکه متحده ایالاتو اوس یو فرصت ولید ترڅو د سړې جګړې په جریان کې یو غشی د دشمن پر خوا ورخطا کړي. په آسیا کې د CIA مشري دا وخت د چیک هوګان په غاړه وه. شورویانو زموږ د درک سوي کمزورۍ څخه استفاده کول او په هره برخه کې راباندې تعرض پیل کړی و. هغوی په کیوبا کې، په انګولا کې او د افریقا په ښکر کې پرمختګ کاوه او دا زموږ لپاره ډیر سخت حالت و. موږ سرعت له لاسه ورکړی و او بیا وروسته د 80 کلونو په اخر کې په 79 کې دا فرصت په افغانستان کې راڅرګند سو. هغه وخت چې د پاکستان استخباراتو له موږ وغوښتل چې که موږ کومه مرسته کولی سوای او د مجاهدینو سره مو کومک کولی سوای له هغه یاغیانو سره چې د کمونیستي دولت پر ضد راولاړ سوی و.
کله چې دا فرصت په افغانستان کې راڅرګند سو زما مطلب د لیک ټکي په غچو. When this opportunity arose in Afghanistan, I mean, the watchword was revenge. د ویتنام غچ کمونیستي رژیم په ویتنام کې د مقاومت مرسته کړې وه او 58,000 امریکایان هلته لیرې په هغه سیمه کې وژل سوي وه چې په تاریخ کې دا د امریکا لپاره خورا شرموونکې وه. اوس 6 کاله وروسته متحده ایالاتو یوه موقع یو چانس وکړ تر څو شوروي اتحاد ته د هغوی د خپلو درملو خوند ور وسکي. موږ هڅه کول تر څو موږ دا توازن رامنځته کړو او تر ممکن حده روسي عسکرو ته تخریب ور واړو. دا یو راز شعبه دفاع وي. کوکان یو پلان طرح کړ چې په سري توګه به مجاهدینو ته د پاکستاني سرحدونو پر لارو وسلې ورسوي په داسې ډول چې امریکا به پرې نه تورنه کیږي. کوګان د پاکستان د نظامی حکمران جنرال ضیاء الحق سره دا پلان ومانه. د دې افغاني پټو عملیاتو طرحه چې د ایجنسي لخوا تعمیلیدل بغیر له ضیاء الحق نه به بل چا سره نه شریکېدی او ما د ضیاء سره لیده کاته په یاد دي. د ضیاء په یو عصري بنګله کې چې راولپنډي کې وه او د ملاقات په جریان کې ضیاء د افغانستان او پاکستان یوه غټه نقشه راوړل او هغه یو سره ټوټه د جنوب پر طرف واچول چېرته چې افغانستان له پاکستان او ایران سره نښلي. پاکستانیانو تل غوښتل د هندوستانیانو پر ضد په افغانستان کې نفوذ ولري او له ځان د محافظت په توګه هغوی غوښتل په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته وکړي او په دغه وخت کې ضیاء یو بل مثال ووایه چې هغه اکثر وایه او هغه دا و چې دا اوبه باید ښه وجوشول سي خو دومره نه چې راتوی سي. په نورو الفاظو چې شورویان باید د اسلحو په دومره کمیت ونه پارول سي چې بالاخره هغوی پر پاکستان برید وکړي یا نورو عکس العملونو ته لکه هوایي بریدونه او موږ په برخه کې خورا محتاط وو. Huge amount of weaponry to the point that they would intervene to attack across the border into Pakistan or some other action, air attacks. And we were very conscious of this. For that reason, له همدې امله د کوګان عملیات نسبتا کوچني او مخفي به اجرا کېدل او په خپل ځان کې به افغان شوروي ضد جنگ پر نتایجو معتدله اغیزه درلوده. the Afghan-Soviet war. خو پر دې نقطه کې اسلام پالو افغانانو تر ټولو غیر متوقع کمونیست ضد متحده ترلاسه کړه. عیسایڼه ټکسان شتمنه جوین هیرینګ. There are very few champions like Miss Herring. That's right. That's right. The man we just met is one of the richest men in Houston, and he is wonderful. He does so much, and I'm working on him for Afghanistan. جونی هیرینګ هم د ټکسان له رهبرانو څخه ده چې د داسې پروګرامونو په توسط دا پیسې پنډوي او دا راز د چا په وسیله چې دا په پالیسیو کې نفوذ کوي بلکې دا تثبیتوي چې اغلی یو ځانګړی شخصیت ده. دا داسې څوک ده چې تقریبا په یوازې سر د افغان جنگ په جریان کې مجاهدینو ته د امریکا مرستې رسولې. CIA بېشکه وختي په مقاومت کې ښکېله وه خو اصلا هغه د دې ټولنې قربانه و چې دا هر څه یې د مالي پلوه علیحده پورته وخېژاوه او دې دا کار د ناممکنو وجوهاتو لپاره کوو. او په ناممکن ډول ما د افغاني غریبانو سره په غرونو کې کار کوو. ما دا احساس کړ چې هغوی عزتمن خلک دي او دا چې دوی عزت ته ارزښت ورکاوه خو هغوی ازادۍ ته د ځمکې پر مخ له بل هر شي ډیر ارزښت ورکاوه. او کله چې ته د دې دیبانو سره چې دا غریبان ورسره مخ شوي په اړه فکر کوي، ستره برتانیا په نړۍ کې تر ټولو زبرځواک هېواد و. لمر هیڅکله پر برتانوي بیرغ نه کښته کېدی او اوس یې دوی مخه کول. کله چې زه هلته وم د نړۍ یو بل زبرځواک تیاري نیول. دوی اراده لرل چې د دې سترې نظامي قوت مخه په ډیرو او یکټکه توپکونو وکړي. او باید یادونه وکړو چې د جونی هیرینګ دنده دا وه چې مجاهدین پوه کړي چې جګړه په ډبرو نه کیږي خو دوی په یوه ډول پر شورویانو بریالي کېدلی شي. د 20مې پیړۍ په وسلو او ټکنالوژۍ د اغلي د کامیابۍ یو راز په مشخصه توګه یوه یارانه وه. ښه ځکه دې راته وویل چې ما به له چا سره یارانه کول. چارلي. کله چې چارلي خبر سو هغه په کمونیسټانو پوه سو او هغه هم غوښتل چې د هغوی مخه ونیسي.
د جوینګ هیرینګ یار د ټکسن د کانګرس غړی و چارلی ویلسن وروسته بیا د کانګرس د کمیټې غړی سو چا چې د CIA مخفي عملیاتو ته په افغانستان کې بودیجه تصویب کړه او وروسته چې سپیش ول په روښانه ډول د هالیوډ په فلم چارلی ویلسن کې انځور سو. This is what I want you to do. I want you to save Afghanistan for the Afghans. I want you to deliver such a crushing defeat to the Soviets that communism crumbles and in so doing, end the Cold War. I'll tell you, I'd do it too, but I got this Dairy Queen problem in Nagadoches. Don't underestimate me, Charlie. Believe everything you've heard. What exactly do you want me to do? Go to Pakistan and meet with Zia. Zia? Mohammed Zia ul Haq. He's the president of Pakistan. I've already arranged it. د جونی هیرینګ په کومک چارلی ویلسن کمیټه ولوبول او هغوی قانع کړه ترڅو مجاهدینو ته په مخفي توګه ستر مالی فندونه ومني. د مقاومت لپاره د متحده ایالاتو بشپړ فند له 5 میلیونو څخه 9 میلیونو ته پورته سو. دا د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو ستر مخفي عملیاتو. خو چارلی ویلسن هیڅ کله داسې نه و فرض کړی چې د افغانستان د عمق په اړه دومره پوهاوی ولري. کله چې می چارلی ویلسن را پیات سي زه دې عمارت ته راسم ځکه دا د لینکولن په یاد سلی د کیډسبرګ ادرس پر دیوال د چارلی ویلسن خوښ ځای و په واشنگټن ډي سي کې. او کله چې هغه د افغانستان په اړه خبري کوي هغه ویل چې په افغانستان کې جګړه د ګیټسبرګ په څیر ده. هغه چارلی ویلسن څه ډول 10,000 میله لري یو څو غونډې افغانستان د ګیټسبرګ سره پرتله کاوه. هر راز چې و د هغه پنيست هغه یو اتل و. هغه لینکولن او څه چې په افغانستان کې پیښېدل د داسې انګیرل چې د متحده ایالاتو بقا ته خطر ده. The very survival of the United States. دغه ټکساسي کمونیست ضد چا چې د مجاهدینو سره د خپل عمده اشتراک لامل څخه یادونه وکړه په رومانوي ډول هغوی د ازادۍ د جنګیالیو په نوم ونومول. ډیر کم به د روسانو پر ضد د پروکسي جګړې په توګه استعمالیدل. بلخوا د متحده ایالاتو لخوا بلیونونه ډالر د سعودي د ډالرو لخوا بدرګه سوه. د اکمالاتو لارې او خوندي ځایونه بیا د پاکستان لخوا ورکول سوه چې د افغان مقاومت بخت بدل کړ. تکتیکونه د 1980 او 1989 ترمنځ بدل سو. مجاهدینو نوې وسلې او مهمات ترلاسه کړه. پر موږ چې کله لومړی حمله وسوه ټولې خفیه وسلې وي. اکثر یو ډزې وي یو نادر بشر ټوپک ورسره. редкостью были автоматы, винтовки, بیا وروسته بیا потом ماینونه начали راښکاره появляться سوه. мины. هوانونه وه او ټانک ضد وسلې ورسره پیدا سوې. روس نو اوس د یو مشهور مقاومت مخه نه کول بلکې د یو چریکي ځواک چې په خورا نوي اسلحو سمبالو سره یې مخه وه. او کله چې امریکایانو افغان مقاومت ته د سټینګرو او مختلف قسم الوتکو ضد وسلې ورپیل کړې هغوی پرې د روسانو الوتکې راوغورځولې. خدا بیا ماینونه و او څه چې نن موږ په IEDs باندې پیژنو هغه چې د شورویانو په یاد دي او افغانان چې د ماینونو متخصصین سول او چې تر نن پورې دي. جنرال مسلم افغان مقاومت په پنجشیر دره کې رهبری کاوه. گفتم در اینجا چندین سال جنگ شده. چند سالهای 81 الی 86 87 فقط این کار ما این بود از طرف شب ما همیشه مین میشانیم پخش میکردیم. همین چند کیلومتر مثلا از بازارک تا آستانه باشه. تنها یک راه است برای تنها یک راه است و این بسیار کمک میکنه در جنگ با کسایی که بخواهند اینجا جنگ کنن. و این کوه همیشه زیر پشت ما بود و موضوع ترصد ما اینی سنگ بود، سنگ سفید. دیدی؟ دیدم. اینی سنگ سفید که 600 متر میاد زیاد نمیاد. تو صورت میگرفت خود ما میرساندیم در اینجا بسیار نزدیک سرک. د شورویانو د ټولو اکمالاتو لاره همدا وه او د مجاهدینو په حملو کې په زرهاو تنه وژل کېدل او د اکمالاتو لاره به پرې بندېدل. روسانو دا جګړه د ماینونو جګړه ونومول. و همیشه ماین مثلا سویچ در کوشی سرک می بود
در بین سرک نشانیم به خاطر که تخریب زیادتر بود. مثلا نه دیگه بهترین چون موقعیت بسیار خوب بود برای کمین و نمی دلیل علتش آمی بود کم تلفات داشتیم. دشمن تلفات زیاد میدید، ما تلفات بسیار کم داشتیم و زیادتر تانکایی که در اینجا میبینین برخورد با من بوده، تانکای قوی ترش و این موترهای ماشینای نفربرشان توسط راکت تخریب کرده یا توسط بم دستی زدن. تقریبا بیش از 100 تانک و بیش از 400 ترکای پر از مهماتشان تخریب شده. من فکر کنم که شاید از 1000 سیاست شده باشه. شورویانو بیا هلیکوپټرې راوستې چې په نویو تکتیکونو پسولل سوي وي او له کلیو یې خورا وحشي غچ واخیست، خو هغوی هیڅ کله د مقاومت په ځپلو بریالي نه سوه. شوروي ځانګړي ځواکونه هغه چې له هلیکوپټرو په دې تارونو راکښته سوه خورا سخت او شجاع وه، د نړۍ تر ټولو زبردست تربیه سوي او تر اوسه لا دوی خپل دشمن نه ولیدلی. دوی به د ماینونو هدف ګرځېدل، د شپې به یې خیمې له برید لاندې راتلې، دوی به د ناګهانه راکټونو هدف ګرځېدل او کله چې به دوی خپله ټوله نظامي تربیه، شجاعت او هڅه په کار اچول نو دوی به دا احساسول لکه د کوم پیریاني لښکر سره چې یې مخه وي. او کله چې د شورویانو تکتیکونو کار ور نه کړ، کار یې نه ورکاوه او کار به یې ورکړی هم نه وای، نو بیا یې ولې جریان ورکړ؟ یو برطانوي سفیر یو ځلې ماته وویل چې متحده ایالات او متحدین افغانستان نسي پرېښودلی ځکه هغوی دلته بیخي ډېره قرباني ورکړې ده او ډېره خزانه یې لیلام کړې ده او ورته افکار له پیړیو راهیسې دلته د دې خلکو په مغزو کې دي. ځکه کله چې امپراتوري په شکست پیل وکړي او په مصرف پیل وکړي او د خپلو عسکرو په قتلېدو پیل وکړي او د وعدو په کولو پیل وکړي او د توجیهاتو په کولو پیل وکړي، دا نو بیا د دوی لپاره تر ټولو سخته وي چې ووځي او دوی د خپلو وژل سویو عسکرو پر جسدونو بالا لوحې شخې کړي په دې هیله چې دا به د دوی تلفات توجیه کړي. په خورا ساده لهجه هغه عسکر قتل سوي او تللی دي او هغوی به هیڅ کله بیا راونه ګرځي او د هغوی سر ته د لوحو په کښېښولو د هغوی احترام هیڅ کله نتیجه نه ورکوي. خو هیڅ جنرال دا نه احساسوي او نه کوم سیاستمدار داسې ویلی سي او په دې توګه وژنې او اشغال د اړتیا له حده تر ډېره وخته پورې روان وي. په کور دننه کې شورویانو هڅه کول چې هر څه پټ کړي. شکست او د دې اشغال وحشت عوامو ته ویل سوي و چې شورویان خورا مشهور دي او د افغانانو مرستې ته تللي دي او دا چې یاغیان فقط د تروریستانو د ډلې یو اقلیت دی. د مسکو په کتابتون کې ما د ولادیمیر یاتکین سره ولیدل، یو دولتي عکاس چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته لیږل سوی و. دا د یوه لاس حقایق دي. زه مجبور کړی سوم چې دا مواد به عکاسي کوم. چېرته چې موږ له افغانانو وروڼو موږ یو فلاحي عملیات پلی کړه د هسپتالونو، مکتبونو د جوړولو او د تعلم او د تعلیم په موخه، خو له دې ځایه 20 کیلومتره هاخوا شوروي ځواکونو افغانان وژل. کله چې هغه د جګړې څخه عکاسي کول پیل کړه، هغه د جګړې په اړه سوالونه راپورته کړه. هغه بیا کور ته ولېږل سو او د اضافي سفرونو څخه بند کړه سو. دوی څومره بریالی و چې کابل وګوري؟ موږ ته اجازه راکړه سوې وه تر څو په پوهنتون، هسپتال، کتابتونونو کې عکاسي وکړو، خو زموږ تر شا به جنګونه روان وو. کله چې زما الوتنه وه ما د تابوتونو یو قطار وکود. ما وپوښتل آیا دا د وسلو بکسونه دي؟ هغه ما ته جواب راکړ دا غوښې چې نور نو د هیچا په کار نه دي، هغه مواد دي چې هدف پرې ترلاسه سوی.
شورویانو وکولای سوه چې وهم متداوم وساتي چې ګوا افغانستان کې په پراخه کچه پر امن عملیات روان دي، خو تابوتونه لاشونه شوروي ته ستانه سوي وه په ناخلاصه کېدونکو بندو تابوتونو او د ماخستن لخوا به یې کورونو ته سپارل کېدل. بالاخره میخائیل گورباچوف هغه کس چې په 1915 کې عمومي منشي و د وتلو فیصله وکړه. دا ډیره سمه او زړوره فیصله وه، خو هغه له ډیرو ګټو څخه د دفاع مسؤلیت هم درلود، خصوصا نظامي چې د لږ نور وخت او لږ نور امکاناتو تقاضا یې کول. نو په دې توګه د انخلا اخري نیټه له 1988 کاله پورې 3 کاله نور هم وغځول. د گورباچوف او اوباما ترمنځ موازنه خورا جالبه ده. په دواړو حالتونو کې سره ورته دي. دوی دواړه مني چې سم لوري ته نه دي روان. په دواړو حالتونو کې دوی یوه کوچنۍ جراحي کوي. دوی نظامیانو ته وایي موږ غواړو تاسو ته لږ نور وخت او لږ نور فوزیان درکړو. موږ د دې ځلې ښه تیره هڅه کوو. د گورباچوف په حاکمیت کې په افغانستان کې د مصارفو کچه لوړه سوه، خو په ورته وخت کې د انتها تاریخ هم ټاکل سوی و. د انتها تاریخ چې په بشپړ ډول د دوی واک له لاسه ورکوي. اوس نو دوی د داسې حالت منځ کې راګیر دي، نه په دې پوهېږي چې نه جګړه ګټلی شي او نه په دې پوهېږي چې د دې جګړې ګټل ناممکن دي. اوس نو د اوباما او گورباچوف بشپړه فاجعه دلته سره یو ځای کېږي. ښه نو ته له تاریخه ښه خبرې. موږ کتابونه سم نه لولو. ستا د اطلاف ځواکونو د تیر تجربه هیره کړې ده. افغانان هغه خلک نه خوښوي چې له وسلو سره ورته راځي. دوی هیڅ تاسې قوت نه خوښوي چې راسي او وایي چې تاسو به دا ډول ژوند کوئ، تاسو مستقیم زموږ پر نقش قدم روان یاست. موږ هم ورته کار کوو. موږ هلته تللي وو او موږ کولی سوای چې هره ساحه بغیر د کومې ستونزې پاکه کړو. خو هفته یا میاشت وروسته زموږ له پرېښودلو متصل وروسته به مجاهدین بیا راغلل او هر څه به یې تس نس کړه، ځکه نور پوځیان به یې غوښتل ستاسو د اطلاف ضروري ده چې 9 میلیون نور عسکر ورته راولېږي او هغه به څومره قیمت لري. آیا سیاسیون به اجازه ورکړي؟ دا بیخي له حقیقت سره سمون نه خوري. Пусть уже политики считают, но я думаю, что это нереально. قطانون غوښتل چې امریکایي او برطانوي عسکرو ته پیغام ورکړي. څه پیغام ورکوي؟ Быстрее вернуться живыми, здоровыми домой. خو له افغانستانه د وتلو لنډه او تیزه لاره نسته. سره له دې چې اوس دا څرګنده وه چې روس به نور وځي. اوس هم کلونه د آخري فوځي وتلو ته پاته وو، خو تر اوسه له وینه تویېدنه روانه وه. نور هیچا پر پروژه باور نه درلود. د وتلو له فیصلې وروسته هم نیمایي فوځیان ووژل سوه. خو کله چې دوی وځي هلته اوس هیڅوک نسته چې ښه راغلاستې وکړي. نه د دفاع وزارت، نه د پارلمان لخوا کوم څوک شته او نه د ګوند لخوا. هغوی 25,000 ژوند د شوروي اتحاد په نوم قربان کړه، خو حتی فقط یو کس هم حسن نیت ونه ښود چې پر سرحد یې ښه راغلاست وکړي. افغان جګړې ممکن د شوروي اتحاد امپراتوري نه وای ماته کړې، خو جګړې سخته ضربه ورکړه. اقتصادي برخه یعنی دواړو کې سیاسون له سخت شرم سره مخامخ وه، حتی تر دې چې د خپلو فوځیانو د قربانیو قدرداني هم ونه کړه. دا د دویم نړیوالې جګړې د شوروي عسکرو لپاره یو ستر تاریخي یادګار و. تر نسلونو پورې اوس روسي عسکر تر دغې لمبې را رسېدلي وو تر څو خپلې قربانۍ یادې کړي او بریا ولمانځي. خو له افغانستان نه د شوروي ځواکونه یو بدلې نړۍ ته راغلي وو. دوی د یوه ډېر شرموونکې جګړې ته راغلي وو، پټه جګړه، او میلیونونه چې راستانه سوي وو اکثر په فزیکي ډول تخریب وو. دوی د یوه داسې شوروي اتحاد ته راستانه سوي وو چې خپله د سقوط پر کناره ولاړ وو. اوس 12 کاله وروسته د افغانستان فوځیان اوس هم په داسې ځایونو کې سره راټولیږي د مسکو د کمبوډ ساقي خانه. ما وغوښتل چې له دوی سره کښېنم او دا معلوم کړم چې دا فوځیان د ټولو قتلونو او وژنو په باره کې څه فکر کوي. Воин интернационалист. Воин коминтерна. د نړیوالتوب عسکر مسخره عسکر د نړۍ ټول سیاسیون په ګډه د کومو فکرونو لپاره چې موږ خپل خدمتونه په لیبیا، کیوبا، لبنان او افغانستان کې وړاندې کړه. В Ливии, в Кубе,
Ливане, Афганистане и прочих странах. او په نورو هیوادونو کې چیرته چې د نړیوالتوب فکر منظم سوی وو. Идея интернационализма. Я предполагал, что ما فرض کړه چې زه به داسې هیواد چې افغانستان نومیږي ورځم د دې لپاره چې خپل نظریه هلته وروړو. دا فکر د نړیوالتوب دی. Мирового интернационализма. Whether they felt that they were trying to modernize the Afghanistan? موږ هلته بیا رغونې ته هم کار وکړ. موږ بشپړ هیواد ته برق وروست ځکه هلته یوازې موږ د جنگ لپاره نه وو. هلته له دریو څخه یو به د نظامي پرسونل څخه مشروط وو. هغوی د کار متخصصین وو. هغوی کورونه جوړول، نظامي قرارګاوې جوړولې، روغتونونه، کلینیکونه او حتی مسجدونه یې جوړول. Клиники, больницы и даже мечети. خو له دغو فوزیانو څخه دا نور بیا د خپلو عملیاتو او ترشا یې پر مفکورې خورا شکیان وو. د دوی هلته موږ روسان ولې ولېږلو؟ زه نه پوهېږم. موږ هلته څه وکړه؟ دوی موږ هلته واړه ماشومان ولېږلو، ځوانې نجونې، افسران او څه هېڅ شی نه. بیا موږ ولاړو نو زموږ پر ځای راغله. دوی هغه هیواد فتح نه کړ او هیڅ ضرورت یې نسته. هغوی خپل ژوند ته پرېږدئ. دا زما نظر دی. هغوی له خپلو ځانو دفاع کوي. دا د هغوی هیواد دی. روس زما هیواد دی. زه به یې دفاع کوم له هر څه څخه. دوی هم دغسې دي. هغوی هم خپل هیواد ژغوري. زه څه وایم؟ زه وایم چې افغانستان هیڅکله چا نه دی نیولی. نه به یې امریکا ونیسي بلکې هیڅوک به یې ونه نیسي. زه غواړم یو ځل بیا د خپلو تللو ځوانانو لپاره پیاله پورته کړم. И сотворим вечную память, вечная память. او موږ به یو روحاني یاد جوړ کړو. موږ ډیر بهترین ځوانان له لاسه ورکړه خو موږ د ډیرو کلتورونو ساتنه وکړه. درېیمه ټوټه موږ یې څښو، پیالې نه جنګوو. په ولاړه موږ د افغانستان څخه د راوړل سوي فرهنګ احترام کوو. خو بل ځای نورو بیا خوشحالي لمانځلې. متحده ایالاتو فکر کاوه ګوا هغوی د یوازیني یوه عسکر له بایللو پرته جګړه ګټلې ده، ځکه دا افغانانو چې د دوی پر ځای جنګونه سره کول په صلحاو او زرهاو وژل سوي وو او افغانستان په یوه سقوط اقتصادي او فاسد حکومت بدل سوی وو. آیا متحده ایالات به د افغانستان د راتلونکي مسؤلیت پر غاړه ومني؟ دا سړی چې په جګړه کې د CIA خفیه عملیات اجرا کول اوس رورل ورمونټ کې اوسیږي. هغه له دې وړاندې هیڅکله د افغانستان په اړه خبرې نه وه کړې او ما وغوښتل له ټام ټویټن څخه د افغانستان د وروستۍ جګړې څخه وروسته د پلان په اړه وپوښتم. موږ د دومره ټوټې کاغذ په ډول یو څه په خپل نظام کې لرو چې لټون بلل کیږي. دا د ولسمشر له لوري لاسلیک سوی دی. زموږ موندنې د افغانستان په اړه وایي روسان له افغانستانه وباسئ، افغانانو سره همکاري وکړئ، د هغوی ټولې اړتیا پوره کړئ. خو دلته بیا دا نسته چې ښه نو بیا به څه کوو؟ زما یادیږي کله چې زه کانګریس وغوښتم د کانګریس یوه غړي راڅخه وپوښتل ښه نو اوس د کوم ګوند ملاتړ کوي؟ او موږ ورته وویل ښه هغه زموږ ستونزه نه ده. And we said, well, that's not our problem. We don't do that. We're a tool of foreign policy. موږ دا کار نه کوو. موږ د خارجه پالیسي اوزار یو. هغه د خفي عمل اوزارو کار ورکړ. په دې برخه کې کامیاب وو. او بیا تاسو ته ډیپلوماټان هغه د یو سخت بد وخت مشکل وو. ځکه په 88 او 89 کې د برلین دیوال ونړېد. دا د 20مې پیړۍ مهمه پیښه وه. د سوړ جنگ پای او افغانستان له پامه راولوېد. هلته یوازې یو هدف و چې نور ټول یې ونړول. له افغانانو سره مرسته وکړه تر څو له خپلې خاورې دفاع وکړي او روسان ووژني. CIA د ټویټن د بشپړ اشغال له جاله ډډه کړې وه، خو هغوی کار هم ویستلی و د یوه خطرناک نري او محدودې دیدګاه په منځ کې. د خطرناکو جنگ سالارانو تمویلول، خلک چې د تروریستانو سره منسلک دي، څوک چې د زرهاو قتلونو باعث په نړۍ کې ګرځېدلی شي.
خو هغه لمړی چې هدف یې وګرځېدل امریکا نه وه، خپله افغانان وو. 10 کاله چې روسي اشغال کابل خورا آرام ساتلی وو. خو کله چې کابل د مجاهدینو لاس ته ولوېد، دوی پر یو بل راباندې کړه. دوی د غرونو له سرونو راکټونه توغول او ښار یې کنډواله کړ او هغه خاندانونه یې ووژل چې دوی یې د آزادولو جنګ کاوه. کورنۍ جګړه شاید د افغانستان د تاریخ تر ټولو تاریک دوران د 5 کلونو لپاره روان وو. ما له دغو افغانانو څخه د دوی پر ژوند او د دوی پر ښار له اثره وپوښتل. از راکت بم بسیار نمیاد. راکت دوان ثقیله هر چیز نمیاد. کل داخل خانه پود بود. همینجا یک فامیل خورده میره فرد. یک راکت رفتیم یک فامیل کش راکت. و این هر روز راکت هر روز راکت بود. هر روز جنگ بود. دو بایسکلدار ترکای میرفت از 2 نوزه 2 تا بایسکلدار. هم یک راکت آمد میابین اردوش خورد این قنقشون کرده بود. دا د همدې تیاره دورې له منځه و چې طالبان راوټوکېدل، هغه چې تر ټولو سخت د اسلام وفاداران وو. اکثر یې د شوروي ضد جهاد یتیمان وو. هغوی د مدارسو زده کړیالان وو. هغوی فقط په 2.5 کلونو کې 90% افغانستان فتح کړ. هغوی د خپلې تیزی له امله مشهور دي. افغانان د دوی راتګ ته خورا خوشحاله او خوشبین وو، ځکه دوی د جنگ سالارانو راج ختم کړ. پاټک سالاران او کورنۍ جګړه یې هم ختمه کړه. اینمی دکانا کلش چور شده، این دکانا را کلش چور کردن بردن مالایشان. باز در وقت حکومت طالبای گپا نبود، کس دوزی نمیکرد. دوزی میکرد دست شقت میکرد، دستیم بندش میکرد. کس را کس میکش دستی که در غازی استیدیوم اونجا میبرد میکشش. نفر میداد میگه سرش ببرد، نه قتل کرده. حکومت طالبا بسیار خوب حکومت بود، امنیت بود، تبوری و دوزی نبود. یک نفر اسکر و یک نفر طالب آن حوزه میشیش کل منطقه را کنترل می. زه ډار لرم چې د کابل ښار اکثره اوسیدونکي به همدا مفکوره لري. د 3 کالو وروسته دا 3 اتلان چې د شوروي ضد مقاومت یې کوو، ناګهانه په بالاګانو، دیبانو، د واک په لیونیانو او قاتلانو بدل سوه. طالبان یوازینی حل وو. خو د ډیرو لپاره بیا د طالبانو حکومت جهنم و. هغوی د ښځو تعلیم ته اصول او شرایط کښېښودل، ستر او حیا یې اجباري کړه او هغوی شرعي حدود او تعزیرات پلي کول. او تر دې وخته غرب مداخله نه کول. دا طالبان نه و چې د بل اشغال لامل سوه، بلکې قصه داسې وه. هغه دا د 11 سپټمبر د حملو طرح و چې لومړی افغانستان ته د شوروي ضد جهاد په نیت راغلی. هغه کوم افغان نه و او نه د 11 سپټمبر د الوتکو اختطافچان افغانانو، خو د طالبانو حکومت هغوی ته پناه ورکړې وه. یو ځل بیا یوه ابرځواک اشغال شروع کړ او دا وخت د اشغال بهترینه توجیه لرل چې القاعده ونیسي. دغه اشغالګر اطلاف افغانستان ته خورا ترقۍ واردې کړې، خصوصا په لومړیو ورځو کې. خو متحده ایالات ډېر ژر د امپراتورۍ له نامعلومو فتنو سره مخ سوه، لکه شورویان. دوی لالهانده وو چې افغانستان په خپل شکل کې تغییر کړي، او کله چې مقاومت د هغوی ضد ودرېد، لکه د انګریزانو او روسانو پر ضد چې درېدلی وو، ائتلاف خپل ضعف پټاو او یو ځل بیا یو بل زبرځواک او د هغوی متحدین د اضافه پانګونې په جال کې ګیر دي او په افغانستان کې نور شخیږي. اوس طالبان بیا را څرګند سوي او هیواد یو ځل بیا سرو لمبو پر سر اخیستی دی. شاید کورنۍ جګړو ته لاره هواره کړي. موږ د ملا راکټي خواته پر لاره یو. هغه د طالبانو یو قومندان دی چې په راکټي پیژندل کیږي، ځکه هغه به ډېر راکټونه ویشتل. اخر ځل چې ما د کوم طالب قومندان سره لیده کاته لرل، خلکو پر ما د توپکونو ګیټونه کش کړل او زما د وژلو اخطار یې راکړ. دا ځل زه د سیاسي محاورې امید لرم. ما هغه د عکس العمل په موډ کې وموند چې د اشغال په اړه یې درلود او د افغاني سیاست په سر کې. د طالبانو حکومت داسې سختدریزه حکومت و، سختدریزه په دینی امورو کې سختدریز او بعضې شیان چې د افغانانو د امنیت یا د دغو شیانو چې امنیت دلته ډېر و یا دلته د چا سر و مال ته امنیت و، دا بیا خوښول.
هغه غربیان چې دلته رالو د غربیانو د راتګ سره د اروپایانو د راتګ سره بیرته افغانانو دغه توقع درلوده او دغه یو امید درلود چې موږ د افغانستان د ناجوړ افغانستان هغه به له موږ سره امداد وکړي او له بلې خوا به په افغانستان کې دلته یو سوله راشي، امنیت به راشي، مذاکرات به راشي. هغه ورو نه په افغانستان کې د غربیانو او د اروپایانو د راتګ سره نه امنیت رالی نه سوله راله، بیرته خلک مایوسه شول. بیا ورو دغه وشي مقصد خو د افغانستان په دا څو کلیزو کې داسې انقلابونه دي لکه لمر ساه راپورته کېږي بیا بیرته ماښام ولیږي چې یو انقلاب راپورته شي په شا شي بیا بل انقلاب رالی، د کرزي حکومت رالی بیرته د طالبانو حکومت پسې راپورته. نو دوی داسې په مثل دي داسې دي چې یو راپورته کېږي شاته بل یو شپېدې پسې راوکوي، پسې رڼا پسې راوکوي. Three mighty imperial powers. درې ځواکمن ابرقوتونه، انګریزي امپراتوري، شوروي امپراتوري او متحده ایالات، ټول دلته راغله اشغال یې وکړ او بند پاته سوه. د هر یو لپاره په تیرو 200 کالو کې دا اسانه و چې افغانستان ته داخل سي، خو دا خورا سخته ثابته سوې ده چې له افغانستانه ووځي. په بوسټن کې د هلمند په میلمستون کې چې د حمید کرزي خورې سشتنه ده، ما د افغانستان د تاریخ پر دې 2 پیړیو رڼا واچول زما له ملګري او تاریخ پوه ټام پریفیلډ سره. Foreigners always coming into Afghanistan think we have just what the Afghans need and are surprised that the people aren't buying it. And a little bit more knowledge would be there is nothing that has been tried militarily or civilian in Afghanistan that 2 empires before haven't already succeeded or failed at doing. A little knowledge of that would be like, been there, done that. Or, you know, this road leads to a bad end. The price paid in these wars. قیمت چې په دغو جګړو کې افغانانو ادا کړی دی له ګمان پورته دی. یو پر ځان متکی هیواد چې په مکرر ډول د امپراتورو قوتونو هدف ګرځېدلی دی او چې په بد حالت کې پاته سوی دی او د میلیونونو افغانانو په قتل عام تمام سوی دی. د دغو خارجانو مداخله ویکټوریایي برتانیا او شوروي روسیا، CIA او بین لادن او د ملتونو اوسنی ائتلاف افغانستان معاصر منقوش کړی دی. خو په آخر کې دا یوه داسې کیسه ده چې خپله د افغانستان په اړه کم خو د خارجانو په اړه ډېر څه پکښې واضح سوي دي. د اشغال په اړه یو څه سته، خصوصا د افغانستان د اشغال په اړه، دا چې ته په خورا شوق دننه ورځې خو هلته بیا په لومه کې راښکېل کېږي، ځکه ټولې دا تیورۍ چې ګوا مسلمانان تروریستان دي او ته په نړۍ کې د سترو طاقتونو څخه بیریږې، یا دا چې ته د خپل غرور او حیثیت په اړه اندېښمنې، دا هر څه تا په دغه هیواد کې بندېدلو ته بوځي او له دغه نقطې وروسته داسې هیڅ نسته چې په فکر کولو به یې سرته ورسوې، بغیر له دې چې ځان شخ کړې او په شورېدلو به نور هم تلته روان یې. افغانستان د ډیریو وګړو لپاره د شجاعت او ځان قربانولو یو ځای دی، خو اوس په آخر کې ټول قوت، ټول شجاعت د یو داسې څه په لټه کې و چې په ساده توګه یې اشتباه بللی سو.